الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة کې ده زمانگا شپږم درس ده. غرض د دې درسونو هغه توحید پیژنده او د شرک نه ځان لري ساتل. نو هغه به ملکی چې کله انسان شرک وپیژني، شرک څه ته وایي. په دې کې موږ باب شروع کړو، مؤلف رحم الله باب یې ښودی، باب فضل التوحید یا باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. د توحید فضیلت او دا چې د توحید د لاسه الله ګناهونه ریجي د مسلمان نه. هغې کې یو آیت راوړو که تاسو ته یاد یې، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. چې کوم خلکو ایمان راوړو صحیح او بیا یې د ایمان ګډوډ نه کو د شرک سره، توحید پکې و شرک یې ونه کو، دی خلقو لب اللہ ہدایت ورکی پا دنیا کم پا آخرت کیوں، امن بول اللہ ورکی پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں. دا غین بعد بیا حدیث روڑو دا عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ چی باغی کی دادی چی چا دا گوائی ورکڑا چی دا عبادت حقدار یک یوازی واللہ دا و شریک وصل نشتی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول و بندده، او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رسول و بندده، او د کلمې د کن پیدا دی، او یو روح د الله د طرفنا، او دغه شان جنت حق دی او جهنم حق دی. الله به سړی جنت ته نه باسي که هر څنګه عمل کړي، که لګي او کډیرو خو الله به جنت ته نه باسي. ای تفصیل ته شیو. دا غیر بعد یو حدیث راوړو د عتبان رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په جهنم باندې هغه سړی حرام کړی دی چې څوک لا اله الا الله وی یبتغي بذلك وجه الله، د الله د رضا د پاره وی د زړه د کومینه سره دغه شروط کوم چې مونږه بیان کړیو. بیا اخرنه حدیث مونږ دا غستو د ابو سعید الخدری رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی موسی علیه السلام وی الله ته چې ای الله علمني شيئا اذكرك وادعوك به، ما ته دې یو ذکر وخای چې تا په یادوم او ستانه دعاګانې غواړم. الله ورته وی موسی وی لا اله الا الله ډیر وایه. نو موسی علیہ السلام الله ته وی چې الله دا خو ست ټول بندگان وی، ما ته یو خاص ذکر وخای. الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام ته موسی لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، کچرته د واسمانونو په دې کې چې څوک اوسېږي الله نه علاوه اسمانونو کې مخلوقات شته، والارضین السبع فی کفه، او سره د وزمکو چې دا د تلی په یو طرف کې ورواچي ولا اله الا الله فی کفه، او په بل طرف کې وت لا اله الا الله کلمه ورواچي مالت بهن لا اله الا الله، نو لا اله الا الله به زور وري. دا حدیث موږ اخرنه حدیث باندې کړو، امام ابن حبان او حاکم رحمهم الله رضوان راوړي. دې حدیث کې چې کوم مسلې هغه ما بیان کړو، خو صرف یو مسلې ته اشاره کوم، وغدا الله وی کچرته واسمانونه او بدی کی اوسیدون کی زمان علاوه او وزمکه دې کې سوچ کی وی واسمانونه او بدی کی اوسیدون کی زمان علاوه او وزمکه. نو دې ذکر چې الله وی زمان علاوه وعامرهن غیری، مطلب چې الله برده. الله کوم ذکر دی؟ برده اسمانونو د پاس، ځکه چې د ځمکې سره دا ټکی ونه وي، ځمکې سره دا ټکی لري. نو که الله هر ذکر دی نو بیا دې څه مطلب شو؟ که الله هر ذکر دی نو بیا دې ټکی څه مطلب شو؟ نو دې ذکر مراد او فائدہ دا شو چې الله سبحانه وتعالی په اسمانونو د پاسه دی، او علم په اعتبار سره د قدرت او د احاطې د لیدو او د اورېدو په اعتبار سره هر ذکر دی. په دې باب کې د اخرنه حدیث راوړل وللترمذي وحسنه، او دا حدیث امام ترمذی راوړل او حسن وته ویل دی. عن انس رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه
انس بن مالک د رسول صلی الله علیه وسلم خادم چې لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړو او هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دعا غوښتي و یا الله د مال ډیر کې د بچی ډیر کې او د ژوند ډیر کې نو الله ولا بشمار مال ورکړو او بچی ولم ډیر زیات ورکړو بلکې ډیر نوسیخ وبګي د بخپل خخ کړیو دومره ول الله عمر ورکړو نوسیخ خخ کړی د پیغمبر هغه دعا و چې دته کړیو د دې ناشنا حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال الله وی او دا فائدې ده ساتي چې کله یو حدیث کې دي سره شي چې پیغمبر وی الله وی د حدیث قدسی وی شي حدیث قدسی او د قدسی مطلب یعنی هغه حدیث چې پاک ذات ویلې الله قدوس دی کنه پاک ذات نو ځکه دې ته حدیث قدسی وی حدیث قدسی که سره دوی چې حدیث قدسی مله ویلې قران مله ویلې دا قران د چا طرف نه الله طرف نه حدیث قدسی د الله طرف نه دوه کې فرق څه شو به خدای یو شان دي نه یو شان نه اول خو غټ فرق دی چې د قران معنا او لفظ دوه د الله د طرف نه دي معنا او لفظ او حدیث قدسی معنا د الله د طرف نه ده لفظ د چا د طرف نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه یعنی دیو خبره معنا د څه خبره کول غواړي اوس د دې خبري الفاظ تعبیر د چا طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه لکه زته ته خبره وکما مثال د وضاحت لپاره زته ته خبره وکما چې مطلب زما دا دی مقصد دا دی او دا به وې هم دي نو معنا او لفظ ځوانه شو خو زه چې دي شی خبر رسول غواړي دا د مقصد دی ابه تر خپل ځان نه هر څنګه الفاظ استعمالي نو قران معنا او لفظ ځوانه د الله طرف نه دی او حدیث قدسی د الله طرف نه شي دی معنا ده او لفظ ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه دی به دې ډول کې څه فرق شو دم د الله خبره دم د الله خبره فرق دی کې څه فرق دی چې قران الله حفاظت کوي او په دې کې دي سنشتي چې کمزور دی او سند خنه دی او نه ټول قران متواتر دی په حدیث قدسی کې ضعیف حدیثونه مشتي چې سند یې سره سند یې ضعیف دی کمزور دی او په دې کې خو دې سنشتي په قران کې بل دا په منځ کې ته قران تلاوت کې دا عبادت ته خو آیا حدیث قدسی به ویل شي ها نشي ویل سره په منځ کې سوره فاتحه نه بعد حدیث قدسی وي وجدان د الله خبره دا صحیح ده که غلطه ده دا طریقه غلطه ده بل دا چې قران لبه وسره ال لا سولي چې کله او دس برابرۍ او حدیث قدسی چې کله په پاڼه کې کتاب کې لیکل شوی ناغیله کې انسان او دس مات میناغه ولا لا سولېش د جنابت په حالت کې قران نشي ویل خو د جنابت په حالت کې حدیث قدسی ویلش الله سبحانه وتعالى چیلنج په دې قران ورکړ دي نه په حدیث قدسی دا بل فرق دی الله مشرکین ته ویلي کنه وې دې قران سورت په سورت راوړي یا له سورتونه راوړي پورا قران چیلنج مور کړ خدا چیلنج په دین دې ور کړ پس په حدیث قدسی باندې نو دا یو فرقونه دي اگر کا علما نور فرقونه بیانې خدا واضح دي وی چې الله وی ابن آدم اے د آدم بچیا دا حدیث اوګد حدیث ته حدیث کې مؤلف مختصر راوړی دی هغه مقصدی خبره تی بیانې ابن آدم اے د آدم بچیا لو اتیتنی کچت ترالی په ما پس بقراب الارض خطايا په دې حال چې د زمکه په اندازه د زمکه چې ټول د ګناونو نه ډکه کې دومره ګناونه به ما پس راوړي دې حدیث ته وکړي څومره ناشنا حدیث اے د آدم بچیه کته رالی ما سره د ملاقات کو په دې حال کې چې د زمکه
په اندازه د زمکه چې ډکه کې د ګناونو نه دومره ګناونه ته راوړې ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا او زما سره دې څه شی نه شریک کړي دا به شرط دی لپاره د حدیث راوړه ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا ما سره په دې حال کې ملاو شو چې شرک نه کړي لاتيتك بقرابها مغفره زدل دغه ګناونو په اندازه کې بخانه درکومه د زمکه چې دغه کې د ګناونو دومره ګناونه یو سړي دی والله سره ملاقات وکړ شو خدای دې چې موحدو د الله سره په عبادت کې څوک نه شریک کړي او نه څه شی د الله سره شریک کړي الله ویلا اتيتك بقرابها مغفره زبدل دغه په اندازه باندې بخانه درکم د ګناونه ول ټولو بخمه دا حدیث ما یوګد حدیث خدای ته یو جمله راوړي دی حدیث په اوله کې دا دی ابن آدم اے د آدم بچیا انك ما دعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي اے د آدم بچیا ته چې زمانه دعاګانې غواړي زمانه چې دعاګانې غواړي الله وی زبدل له ګناونه ټولو بخمه ویش پروايم نکوم چې ډیر دی کلګ بیا وی ابن آدم اے د آدم بچیا لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے د آدم بچیا که ګناونه دومره ډیر کې کنه چې اسمان ته ورسی د زمکه نه کمز ته ورسی اسمان ته ثم استغفرتني بدي زمانه بخانه وغخته غفرت لك ولا أبالي او زبدل ګناونه ټول بخمه ويس پروامي نشتی چې ګناونه ډیر دی وکړلګتي نو مهربانه بادشاہ دې زمونږ رب خو دې کې دا حدیث خاص دی د پاره راوړو دغه چلته باب یې خو دې وی باب په بیان د فضیلت توحید کې د توحید فضیلت بیانې کړي نو د توحید یو فضیلت دی چې د زمکه د ګناونو نه ډکه کېته دومره ګناونه دی وکړو او به د الله سره د ملاقات شو الله برته دا ټول ګناونه وبخي او شرط پکې دی ګوره سره چې شرک نه کړي ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا بیا ما سره دې سملاو چې شرک نه کړي ګوره دې کې دې سن دی ویلي چې بیا ما سره په دې حال کې ملاو چې لا اله الا الله و دې ویلي نه ولی ځکه چې لا اله الا الله ویلو ول ډیر دی او چې شرک نه کړي هغه لګ دی په دې د ډیر قیمتي خبره کله سرو زر په وبوم ولیکي نو هم بدا حق به ادا نه کوي ګوره ولی لا اله الا الله ونوي وی لا اله الا الله ویلو ول ډیر دی او شرک نه کول ول سدي لګ دی دا څومره چې اوس د غیر الله په دې بندګۍ کې پراته دي ټول لا اله الا الله وی کوم چې نام نهاد مسلمانان دي زه غیر مسلم خبره نه کوم او لا اله الا الله وی کنه وی نو بیا خو باغویم په دې حدیث کې داخل وي کچرته الله دې سی ویلې وي چې تراشی ما سره ملاقاتو کې زمکه د ګناونو نه ډکه راوړي او لا اله الا الله دې ویلې زبد ګناونو وبخم بیا خو باغوم الله بخي ندی سی ونه وی ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا ما سره دې شي نه شریک کړي البته به الله سبحانه وتعالى دا ګناونه بخي دې کې یو بل فائدہ د ذکر کما حدیث سند چې کله الله ترسي لکه دا حدیث دی انس بن مالک کوئی ما وريدلی رچانا پیغمبر وی الله وی سند چرته لا الله ته دې ته حدیث قدسی وی او ما وجه ذکر کړی چې ولې ته قدسی وی چې کله حدیث سند پیغمبر ترسي ناغه ته مرفوع حدیث وي مرفوع او چت کړي شوی ولي او چت انسان ته رسیدلې دې ته مرفوع وي کله کله به تاسو د علماو د خلونو د الفاظ اوري دا حدیث موقوف دی دا مرفوع دی دا قدسی دی انسان سوچ کیږي دې سوې نو زیرته خوازه په پښتو ژبه کې د بیانوم او بیا په نشوینو بیا اغستا خپل کمه قدسی الله ته رسیدلې دی مرفوع چاته رسیدلې دی پیغمبر ته موقوف یو بل دی موقوف ودریدلې دا په صحابي باندې ودریدلې په چا ودریدلې په صحابي لکه زدي سی وما عبد الله ابن مسعود یو ورځ دا خبره وکړه دا کوم حدیث دی موقوف ولی موقوف دی ولا له په صحابي باندې بر نه راتلې یعنی هغه دا خبره سلورم قسم یو حدیث دی مقطوع
مقطوع عربي کې پرې کړې شوی ته وایي هغه حدیث ته چې تابعی باندې ولاړ دی صحابي نه بعد تابعی راځي کنه دا به تابعی ولاړ دی کوم تاسو دې شو ما چې امام سعید ابن المسیب رحمه الله دا خبره کړې ده دا کوم حدیث شو مقطوع پرې کړې شوی چې ته اوس کولی نو ته پرې کړې شوی مونږ وی چې دا ولاړ دی په تابعی باندې کدی لک بره تلې وي د صحابي ته بیا به موقوف وي کده موقوف نه بره تلې وي بیا به څه مرفوع کده مرفوع نه بره تلې وي بیا به څه بیا به حدیث قدسی وي ورسېږي به کنه دلته ته فائدې ذکر کما علم ازده کول آسان کار دی چلې چاته آسان کی خدای دې پر د شرط چې اخلاص ته پکی او دویم کوشش او مهنت او دریم تیز ذهن غواړي علم او څلورم علم اوږد عمر غواړي پنځم د فتنو نه بچ کېده غواړي چې دا څو خبرې تاکیوي کنه د کوم علما چې دي او د کتابونه چې لیکلي دا مونږ وایو او شرح کو د مور په خیر ټکی ګوره علما دې نه دي جوړ شوي زما استاد په شانتي والله العظیم زما استاد په شانتي د قشن د غوخي زړیو د قشن دماغ د قشن بدنو د قشن خزیوي د قشن بچیو د قشن خوراک ته ضرورتو د کوم مسلې چې موږ ته ټوله وایو ته سره دې هغه علم کړي وجدو چې کې اخلاص او مهنت او کوشش بعض علما په سیرت کې دي چې راځي په تاریخ کې نه 50 کال عمر چې تیر شه دا غینه بعد علم شروع کړي کله علم شروع کړي نه 50 کال عمر تیر کړي بعضو علم شروع کړي د 15 کال عمر تیر شو به زین دې ته تلل چې له علم ولینکو علم وکړه الله ته امامان جوړ کړو 15 کال بعد علم شروع کړو عالم ته امام ته جوړ شو همغه 15 کال عمر بس نکینی دماغ کې وخت لري د عبادت چې ته وخت زی د علم کول څه دی عبادت ته کنه نو د عبادت چې ته وخت ختمي عبادت خو د مرګ پورې کې عبادت به د مرګ پورې کې الله سبحانه تعالی موږ په کې په دین باندې حدیث باب ختم شو مؤلف رحمه الله فيه مسائل او مته استمخ کې دا خبره کړو چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا طریقه ده چې باب راوړي نو پای کې آیت راوړي بیا حدیثونه راوړي بیا د آیت او د حدیثونو نه مسلې راوباسي دا اکثر مسلې ګوره مال ته په شرح کې ذکر کړی دي نو ځکه به تفصیل بیان نکوم اولنۍ مسله به کې ودا ده سعه فضل الله د الله فضل وی پراخه ده واضح شو دویمه مسله ده کثرت ثواب التوحید عند الله د توحید ګوره ډیر زیات ثواب دی د الله په نس هغه واضح شو دریمه مسله ده چې تکفیره مع ذلك للذنوب الله په ثوابم ډیر ورکي خو ګناونه په مریږي ګناونه په عمرې لکه اوس یو سړی موحد دی د توحید بوله الله ثواب ورکي خو کو ګناونه کړي او ګناونه به الله سکی اوتی ورېږي سلورمه مسله تفسير الآية التي في سورة الأنعام وسورة الأنعام كي جاءت دغه تفسير شو هغه موږ تفسير التکړه والذين آمنوا ولم يلبسوا بينزمه مسألة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة د عبادة رضان په حدیث کې پنځه خبرې پنځه گوايانې دي پای کې وې سوچ وکړه هغه گوايانې چاته یاد دي پنځه گوايانې به کینو جنت ته داخلي الله زما رب دې د عبادت حقدار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده او زمونږ رسول دی بل گواہی ده دریمه عیسی علیہ السلام د الله بنده دی د رسول له کلمه د کن پیدا دی او روح د الله طرف نه دریش سلورم جنت حق دی پنځم جهنم حق دی پنځه گواهی شو د پنځه گواهی چې تور کې جنت ته وځي به وی چې شپږم مسله ده انك اذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطأ المغرورين وکله چې ته د حدیثونو ټول را جمع کی ټول نګوره هر یو حدیث کې دا راغلی چې لا اله الا الله بوي خالصا من قلبه د زړه د کومینه ابتغاء وجه الله د الله رضا بلټي شرک باندې کوي دا ټول پکې وي شرطونه دي
نو به ته دا خبره کړې ده وي ته ته به معلومه شي غلطي د هغه کسانو چې هغوی په دې دوکه کې پرېوتي دي چې صرف لا اله الا الله په خوله باندې ووایه بس ته به جنت ته لاړ شي د دې دا خبره صحیح ده که غلطه ده غلطه ده ځکه چې لا اله الا الله دپاره شروط هغه به مخکې ذکر کړي بیا غیر نه سو وما مسألة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وی هغه شرط یاد ساته چې د عتبان په حدیث کې راغلی د عتبان په حدیث کې دغه شرط راغلی دی چې الله سبحانه وتعالى به هغه سړی په جهنم باندې حرام کی چې لا اله الا الله و يبتغي بذلك وجه الله د الله د رضا لپاره ویلي اتم مسألة كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله وی پیغمبرانو تم ضرورت ته چې الله ول تنبيه ورکی چې لا اله الا الله ګوره ډېر غوړه ذکر دی لکه الله چې چاله تنبيه ورکړه موسی علیہ السلام له نهم مسألة وی ډېر ناشنا خبره کړې ده التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات وی لا اله الا الله د ټول مخلوقات نسده درنه ده دا کوم سره حدیث کتیر شو کنه مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه خو ډېر خلک لا اله الا الله به وی او د قیامت پر ورځ به تلس پکې دا ناشنا خبره لا اله الا الله دومره وزن دی چې د مخلوقاتو نه درنه ده کلمه خو ډېر وې دي سیدی چې دا کلمه وی او تلويس پکې ها شرک به کړی نو هغه مشکل په لا اله الا الله کې نه دی لا اله الا الله خو درنه ده مشکل بچا کې دی دا چې لا اله الا الله ویله په دې کې مشکل دی لسمه مسألة النص على ان الارضين سبع كالسماوات وإذا موازيه شو چې څنګه چې واسمانونه دي نو دغه شان و زمکی دي قل من رب السماوات السبع الله بقران کې واسمانونه خو دي واضحه ده زمکی مبارک بقران کې رضی الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن څنګه چې واسمانونه دي نو دغه شان و زمکی دي یو حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اقتطع شبرا من الارض چې یو لیش زمکه ظلمن د چانه واغسته طوقه يوم القيامه من 7 اراضين الله بتدو ونزمکی دی غاړي تواچی نو دینم ثابت شو چې زمکی سودی و یو لسمه مسله ده ان لهن عمارا چې په دې اسمانونو کې مخلوق شتي ثابت شو څوک ته مخلوق ملائکه دولسمه مسله ده شو اثبات الصفات خلافا للاشعريه او په بعض نسخو کې راځي خلافا للمعطله واذا الله د پر صفات ثابتول په خلاف د هغه گمراهانو چې غوډ الله د پر صفات نه ثابتي لکه حدیث کې مخکې تیر شو يبتغي بذلك وجه الله د الله د مخلټولو د پاره د کلمه سوکو نو دین ثابت شو چې الله سبحانه وتعالى مخ دی د الله حقيقي مخ دی خو کیفیت چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى نو کله چې قرآن او حدیث کې د الله یو صفت راشي لکه لاس خپا مخ تعجب خندا خبري نو موږ د په حقيقي معنی سره ثابتو ځکه چې عربي کې خو مخ دغه مخ ته وي حقيقي مخ ته خدا مخ څنګه دی او څنګه نه موږ نه یو خبر کیفیت چاته اسپارو الله ته نه مثالونه بیانو نو ولا معنی ختمو بس خلک سوي بدي سيدي و چې کله قرآن او حدیث کې دې څه ټکی راشي لکه اوس وجه الله د وجه الله څه ترجمه ده وی وجه الله لکه د وجه الله څه ترجمه ده وجه الله یې څه مطلب شو ویره بس دا پرې ده وای دا څه کا پرې ده موږ څنګه پرې ده آیا قرآن او حدیث کې شریعت دې الفاظ استعمال کړی دي چې باغی باندې د مسلمانانو انسانان نه پوهیږي نو به څه مطلب شو نو موږ ثابتو د الله د پر صفات په حقيقي معنی سره بغیر د مثال بیانولو نه بغیر د تشبیه ورکولو نه دام نه وایو چې د الله مخ دې دسی مخلق د مخلوقات نه ول عیاذ بالله د الله مخ شتي حقيقي او کیفیت او مقالات معلومه دي او څومره خبره چې الله کې موږ دومره کوو دا غینه مخ کې نزو الله وي مخشتي وصدق خپل ځان خبر دي کنه غوي زما مخشتي چې شتي به شتي لا شتي خندای شتي تعجب شتي رضای شتي
ټول هر څه الله لپاره ثابت دي په حقيقي معنی سره خلافا للاشعريه اشاعره د گمراه فرقه د چې الله د صفاتونه د بعضو صفاتونو انکار کوي بعض منی او د ډیرو انکار کوي درشن ماتوریدیه او درشن معطله او معتزله ټول گمراه فرقې دي د باب د اسماء او صفاتو کې دیارلسمه مسله وی کله چې ته پوه شوې په حدیث د انس باندې حدیث د انس دا اوس تیر شو د چې الله وی حدیث قدسی و عرفت ان قوله في حديث عتبان نو دا بم ته پته ولګي چې حدیث د عتبان کې دادی چې الله حرام کړی دا غي انسان په جهنم باندې چې لا اله الا الله وی او د الله رضا به لټوله نو لا اله الا الله مطلب څه دی شرک پرې خوده واضح شو سوال لسمه مسألة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه دا خبره واضحه شو چې عيسى عليه السلام او محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم دا دوانه د الله بندگان دي او دوانه د الله رسولان دي لسمه مسألة دا ثابته شو معرفه اختصاص عيسى بكونه كلمه الله دا وی د عيسى عليه السلام خاصیت ته چې په کلمه د کون سره پیدا شوی ورځ کې چې پلاری نو موري وانه په کلمه د کون سره پیدا شوی تفصیل په تیر شوی درس کې شوی دا غبي اوره شپږمه مسله معرفه كونه روحا من بل خاصیت ده چې الله خاص اضافت د روح ځان ته کړی دی چې دا روح د الله د طرف نه هلکه روحونه ټول د الله د طرف نه او د اضافت خاص الله ته شي ولسمه مسله ويدين دا واضح شو چې جنت ګټل کیږي فضل الايمان بالجنه والنار فضل الايمان بالجنه والنار وی جنت ګټل کیږي په ایمان سره کبل کیږي نو غم د ایمان د لاس چې ایمان به کمزوري ځکه به جنت بلل شوی اتلسمه مسله معرفه قوله على ما كان من العمل على ما كان من العمل الله به جنت داخل کی که هر څنګه عملي کړي وې دې مسلې تفصیل امخ کې بیان شوی نو لسو مسله دا بیان کړی د معرفت ان الميزان له کفتان چې کوم تل چې د قیامت پر ورځ لګي دا غیبه دو چابړي یا دو پلي وي دا د قران او حدیث ثابت دي بدی کې الله اعمال تلی او مده مسله مخ کې ذکر کړو تاسو ته یادې چې قیامت پر ورځ به انسانون تل کېږي پوره انسان په دې تل کې او اعمال بم تل کېږي او عمل نامې بمتلل کی دا ټول خبرې بتلل کی وسلوي چې عمل خو جسم نشتی عمل جسم شتی ها تا چې کوم عملو کو دي جسم شتی ښکاری دي جسم نشتی دا بل څنګه دی جواب دی چې الله قادر دی په هر څه باندې الله قادر دی په هر څه باندې لکه نن سبا چې ته ډاکټر خو له ورشو ته په خله کې هغه داون ته کیږي او ته بدل معلومه نو ته به جسم شتي ها خو به معلومه کی سلی معلومه چې د سلی و څومره یخه ده څومره ګرمه ده کم طرف ته روانه ده کم طرف ته نه روانه لکه سلی خو ښکاری نه ښکاری نه ښکاری نو چې انسانانو الله دومره ذهن ورکو چې دا به معلومولای شي نو هغه رب العالمین د عمل له جسم نشي ورکولای چې جسم ولورکه او به وتلی کولای شي کني چې کولای شي ويشلم مسله اخرنی په دې باب کې غداده معرفت ذکر الوجه چې د الله د لپاره حقيقي مخشتي څنګه چې دغه د شان سره خای او دې مسلې تفصیل مخ کې تیر شو دغه نه بعد باب راوړل باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب دا دې ناشنا باب مخ کې ته توحید فضیلت بیان وي توحید فضیلت او توحید ګناونه بخي واستاتوي وي کدغه توحید دی په صحیح معنی کې بزن کې راوستو کنه نو غټ فضیلت دام او چې الله به جنت ته نه باسي بغیر د حساب او د عذاب نه په دې دلیل مروړي کوم سړی چې د الله توحید مني په صحیح معنی سره من حقق تحقیق کړي او حقق تحقیق مطلب دا دی چې د شرک نه بالکل پاک کړي توحید خالصي بل د توحید وسره علمي بل د چې د توحید باندې عقیده چې د وسو خبرې بکی نو د تحقیق د توحید کړي او چې توحید په صحیح معنی سره بزن کې راوستو او د شرک نه بالکل صفا کو د سره به جنت ته ننوزي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه دي انسانانو مشتي ګور الله بندگان
چې دوی به جنت ته ننوځي او الله به سره حساب کتاب نه کوي. اوس که تاسو دا غواړئ چې موږ هم په هغه کسانو کې داخل شو کوم چې به جنت ته ننوځي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه، نو بیا به په ځان کې توحید راولي په صحیح معنو سره. اسې دعوی به نه کوي. ګورئ تحقیق ویلی دی من حقق التوحید. ولې اوس ته د بریلي سره کېناست، بریلیان ټول ورځ دي قبرونه تاویږي راتاویږي دي دربارونه او درګاهونه، یا د صوفیو سره کېناستي یا بله هېڅ ګمراه فرقه ده. ناغوم ځان ته موحدین وایي، ځان ته څه وایي؟ موحدین وایي. موږ هم توحید منو. آیا د دوی د توحید منل د خالص توحید منل دی؟ نه. توحید دوی په هغه ځای کې مني چې کوم د دوی د دې مذهب او د دوی د دې فرقې سره برابري. بس نور توحید هغوی سره څه کار دی او د هغوی د توحید سره څه کار دی. نو توحید به مني خو خالص د زړه د کومې نه، عقیده به ساتي، عمل به پکې، علم به کې چې د توحید څه ته وایي. هله به الله ته جنت ته ننباسي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. داسې انسانان شته، دې باره کې حدیث روان دي. په دې امت کې داسې مسلمانان شته قیامت په ورځ به الله نه ودروي، نه به ودروي حساب ته، نه به ودروي عذاب ته، نه به دې تپوس کوي، ډایرکټ به جنت ته رسي. ډایرکټ به جنت ته رسي. هغه څوک دي او دلته بیان شي. اولی په آیت راوړل وقول الله تعالی إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله يقينا إبراهيم عليه السلام كان أمة وإمام. أمتنا مراد للتسدي إمامه. كان أمة مطلب دام ديو جماعته زال ليو جماعته يو سره وخصو جماعته. الله أكبر. ځکه دا خبره یاد ساتئ چې یو سړی په حق باندې عمل کوي او د ټول د خلافي دا یو ځان له جماعت ته غر دی. ګورئ د دې دا مطلب هم دی ان ابراهیم کان امه، چې ابراهیم علیه السلام یک یوازې یو سړی چې الله توحید منو، باقي دغه دشمنان ټول مشرکان او دا ټول معنی به دې د نبرتی امام دی کنه د موحدین. ورسته چې څومره موحدین او مسلمانان راغلي دي دوی د چا په لار روان دي؟ د ابراهیم علیه السلام د امام شو کنه. د ابراهیم علیه السلام امام دی، ځان له یوازې یو جماعت ته او دقه شان امام دی په معنی د دې چې یوازې په حق باندې وو، مقابل کې ټول دشمنان په شرک باندې وو. قانتا لله، تابعدار ډیر د الله. دویم صفت او د ابراهیم علیه السلام تذکره په قرآن کې په دې عنوان باندې زما یو بیان د تفصیلي هغه واورئ، دلته موږ هغه تفصیل نشو کولی. نو دویم صفت دا دی قانتا لله، تابعدار د الله. نور تابعداري څه ته؟ خوب کې ولیدو چې زه بچی حلالوم، سحر له وته یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. خوب کې ملي درې چې تعالی لوم. دا خبره دې لپاره ته وکړه چې د خپل نیت او سوچ او اراده او ته برابر کړي. ناغم د زوی چې د زوی اسماعیل علیه السلام بسوک ناغو ته وی یا ابت فعل ما تؤمر. پلار هغه څوک چې الله دې ته وی ستجدني ان شاء الله من الصابرين. یقینا ما به صابرانو نه عمومي وي، صبر کوونکو نه به عمومي. لا غزوه بوت رسم لوي او هغه غزوه چې پلار کمزوري شي او غزوانی تر ورسي په دې عمر کې و بالکل. فلما بلغ معه السعي، الله کله چې دغه عمر ته ورسېدو چې مهنت به کو، کوشش به کو، ځوان شو، پلار بوډا شو، نو په دې عمر کې زوی رسم لول او چاړه دغه به مری راخ کو، د ډېر ګران کار خو اصل الله نه دی ویل چې قانتا لله، تابعدار د الله.
چې څنګه دا چاړه راښکو دا الله وی وناديناه ان يا ابراهيم الله موږ ته आवाज وکړو چې ابراهیم قد صدقت الرؤيا یقینا یعقوب دې رښتینه کو ان كذلك نجزي المحسنين بیا الله وی وفديناه بذبح عظيم الله وی په بدله کې موږ غټ ساروي غټ قرباني چې عظیم لوی او غم ورکړو نو قانت لله ابراهيم عليه السلام سو تابعدار د الله همیشه به د الله بندگی کوله بل چې اواه حلیم په قران کې الله وی ډیر یریدون کې د الله نه دغشن همیشه واپس کیدون کې ولاته نو دریم صفت بیت کې سره حنیفا ای مائلا عن الشرك د شرک نه اولیدل او کوګو مخه د توحید طرف ته یعنی بالکل د شرک نه صفاو بلکې ابراهيم عليه السلام ته ویل کېږي امام الموحدين امام د چا موحدین څومره تکلیفونه چې دی انسان ته د توحید مبارک رسیدلی دومره بل چاته نه رسیدلی پلار وشړو قوم وشړو ورته غزار کو ټول مسلې په باندې راغلي ټول صدراسه د توحید دلاس بیا قوم سره چې د مسله له غبوتانی چولمات کو هغه د غیب بدله کې د غزار کو ورته د ټول مسلې د الله د توحید لپاره او خبره برانه ډیر وګد شي یعنی ما به تاسو ته یو څو نمونی د دغه کوشش او د مهنت ذکر کړی او هغه واضح دی تاسو ته معلومی دی ان شاء الله او دغه بیان زما پیدا کړي هغه کې ما تفصیلا د احوال ابراهيم عليه السلام او توحید طرف ته دعوت اما تفصیلا بیان کړي بل صفت پکې داو ولم يكن من المشركين تاکید وکړو د حنیفه د پاره او حنیفه کې داره لکنه چې مضبوط او په توحید باندې بالکل اولیدل او د شرک نه بیا ولم يكن من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه ځکه خدای الله امام جوړ کو کنه ځکه ته الله سره جوړ کو امام ته جوړ کو چې په توحید باندې دومره مضبوط نه وي او توحید خالص نه وي د دې انسان الله امام جوړي کې دینش و دې کې سوال وزړه کې دی مؤلف رحم الله باب یې خو دی وی چې اخلاص سره توحید منو په صحیح معنی سره په عمل کو د جنت ته نوځي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه بدایت راوړو دې ایت دې خبرې سره ست تړون دي څوک به جواب راکړي ها نو سر کی دیش دې جواب بل دای جواب وی چې توحید صحیح منو جنت ته بزی بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نو یو نمونه واله ابراهيم عليه السلام چې توحید صحیح منو نو دې بن نوزي جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه څنګه و ابراهيم عليه السلام ته توحید په صحیح معنی سره په ځان کې راوسته او رب العالمین چرته بوته جنت ته صرف بونه تو امام ته جوړ کو د دې لپاره د ایت راوړې دې چې دا فائدې د ساتي چې د ابراهيم عليه السلام پلار چې د کفر باندې او زوی امام دی دې کی نو چاله دې تعلم ورکوه چې مړ ته دیندار او د پلار ته دی وګوره یا دې سمو چې ته دیندار او د زوی ته دی وګوره ها ته تعنه ال سیده چې کړه دې پلار کوشش نه کړي او ته خبري به د تعنه سید وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة فبلار تويل وآزرت ويتاد بوتاننا معبودان جوړ کړي نو پلار د مشرک ته او زوی سره
صرف موحد دی امام دی د موحدین ځکه الله وی زه د مړ نه ژوندی راوباسم او د ژوندي نه مړ راوباسم پلار یې مړ دی زوی ژوندی دی او کله داسې هم کېږي چې پلار ژوندی او مړ زوی او مړ بچی ته پیدا شي چې هغه بېدینه وي هغه مشرک نو دا د الله سبحانه وتعالی طاقت او قدرت دی د هغې نه بعد آیت راوړی دی والذین هم بربهم لا یشرکون دا آیتونه مؤلف رحمه الله خو یو آیت راوړی خو دې نه مخکې نور آیتونه هم شته او هغه دا دی الله سبحانه وتعالی وایي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون مؤمنان أغدي سيد الله نيري بسورة المؤمنون كالله ده مؤمنان صفات بياني نيو صفات ده ذكر شو سيد الله يري دويم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أو ده الله بآياتون بند إيمان لري دريم والذين هم بربهم لا يشركون مؤمنان أغدي جل الله سرس الشيء شريك كي دايتي للتراو كذا تاسو نبي سوالك دي آيات دي موضوع سرس كارتي ها تاسو سرس جواب شتي أصحاب اليمين كيديش ده جوابونه نږدې دي دلته قاری صاحب ته کېدیش یعنی مطلب دا شو چې الله دې مؤمنانو صفاتو کو او نو مؤمنانو د صفتی چې وکړو چې دوی به جنت ته ځي الذین یرثون الفردوس دوی ته ملاویږي فردوس هغې ډېرې وجې دي یو پکې دا ده چې والذین هم بربهم لا یشرکون شرک یې نه یې کړی هلته موضوع هم دغه دی چې چا توحید صحیح په ځان کې راوستو جنت ته به ځي نو وي دا مؤمنان چې د جهنم نه بچ شوي دي جنت ته تللي دي نو شرک یې نه دی کړی ښه د هغې نه بعد یو اوږد حدیث راوړی دی او ناشنا حدیث دی د دې بعضې څه کېدی شي نن ووایو بعض چې کوم پاتې شي هغه بیا پر روان درس کې وایو وعن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن وي حسين نه دی حسين صاد باندې وعن حسين بن عبد الرحمن او حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي د تابعی دی او په یو سل شپږ دېرش هجري کې وفات شوی دی وی چې كنت عند سعيد بن جبير ويزيد سعيد بن جبير سره سعيد بن جبير مشهور امام او فقيه او تابعي تیر شوی او حجاج بن يوسف ظالم وجلې په 95 هجري کې 95 نو د دوه تابعین دی وبل سره ناس فقال انه غدا خبره سعيد بن جبير ايكم راى الكوكب الذي قضى البارحه پتاسو کې چا هغه ستوره ولیدو چې پرون راولېدل او را پریوته ستوره چې را پریوځي چې کله اسمان پاکي پته لګي شي نه خبرکی چا هغه ستوره لیدل چې پریوته پرون د شپې نږدې شپې ته البارحه وي دا نږدې شپې وي چا لیدل نو حسین وی انا ما لیدل د شپې ما لیدل ثم قلت نبيم وتوي اما اني لم اكن في صلاه زګره د منځ د پرنوم پاسې د ټیم کې د سنتر باندې ګمانو کې چې تهجد کې ولاړو ما دین د مشران سوره مخلص دي نخوخي چې څوک صفاتو کې بدی سي کار چې هغه بده کې نه وي غالب ګمان خو بدغه چې نیک سړی اوس دا خبره وکي لکه تاسو نیک سړی په مجلس او بیٹک کې ناست او ته وير پرون ستوره پروته چې چاري درو د شپې هغه مالي درو نو دې دیندار ته چې وګورې نو ګمان به دې سره راځي چې دیو په تهجد ته ولاړ ایمو ته چې ګوره منظر نو ته وې چې تهجد کو تهجد کې نو ولاړ
او د نن سبا د خوې چې چا ته دي سي صفت ذکر کړي ما کې کنه خو چې خلک می صفاتو کی دا چې اوس دي سي مخلص نه دی الله سره او دا غبره کی وې وی پرون د شپې مالې دله استوره تهجد دي کول او د بو خاين او بس دروغ صفت غواړي سو کوله صفاتو کی نو دا خبره ختمه کړه ګوروي اما اني لم اكن في صلاه په منځ کې نو مګوره په دې خبره وځم پوک ولكني لدغت سشي رل ټکرا کړو چې چله ومه نو سعيد بن جبير وتي فما صنعت نسجل ديوك فقلت ارتقيت موتي دمي واچو اغزيمي دمكو وما تيجي فما حملك على ذلك نو دم دي څنګه واچو دي سره دلیل وسو ګوره دا وی مجلسونه بدیسیو یو کار دی وکړو نو یې دلیل سره وکړه دغه چې دین ټول ولاړ پسره ولاړ په دلیل لې دا بس زمون سره خبرې کې اوس شي زم مړوي دلیل او دلیل او دلیل او دلیل دا څه زمونږ ریواج نه دی چې موږ راويستې دي دا د سلفونو د طریقې روانه ده دیږي غوځره شپې وی خو سې چل شو سې شیره ټک را کړو خسدي وکړو دم می واچو څنګه دم واچو دلیل سره دلیل ته وخت او ته داونی په جواب کې چې زمړه دلیل او دلیل خو دم دی وامي چو هغه ته حديث حدثناه الشعبي امام شعبي وترایات کو چې هغه ته د حدیث ویلې او شعبي نوم دی عامر بن شراحيل الهمداني ده مشهور فقيه او تابعي تیر شوی دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې پیدا شو او یو سل 3 هجری کې وفات شو دیږي دا خبره ذهن کې ساتي د درېونو تذکرې شو د درېونو تابعین دي حسین سعید بن جبیر او د شعبي وی حدیث ته شعبي ویلې قال وما حدثك کوم حدیث ته شعبي ویلې ودلته مطلب دا نه چې حسین سعید بن جبیر حسین ته دروغجن وی د دروغجن ګمان پکینه هغه حدیث معلومول غواړي نو هغه برښتیا وی چې شعبي نه اوریدل وی دا کوم حدیث ته جته وی چې امام شعبي ویلې قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وما توي چې شعبي وی چې موږ دا حدیث اوریدل دي د بريدة ابن الحصيب ابن الحارث الاسلمي رضي الله عنه مشهور صحابي دی اوس خبر صحابي ته وړه دا لاندې درې سوق دي د قصه کې چې څوم درې کسان دي درېونه تابعین دي اوس دا تابعی حسین وی چې شعبي دا حدیث ویل دی شعبي وی چې ما اوریدل د چانه د بريدة ابن الحصيب نه حدیث کې دا دی لا رقيه الا من عين او حمى چې فائدمنه او فائدمن دم خو هغه دی چې وسره نظر شي او دم په واچي یا څه شي وچی چې دم په واچي د دین د ثابت کړ چې دم چول شي دي جایز دي هغه ته قد احسن من انتهى الى ما سمع دا خبره ده چې څوک یو دلیل ووري باغی باندې عملو کې هم د قضیه باندې ودري مخ ته به نه زی بغیر دلیله دوله صفاتو دیږي کې یو مسله د دم دا مسله او د ډیر تفصیل به روان درسونو کې راځي دم اچول جایز دي خصوصا په خپل ځان باندې دم اچول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي اب په ځان باندې په خپل دم اچ او په ملګرو به هم دم اچ په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عائشه رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله بیمار شو نو په ځان باندې به د دوه سورتونه وي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او کله چې ډیر بیمار شو نو ما به وی او داغه د لاس به داغه به بدن راخکو دوی ځکه چې داغه د لاس زما د لاس نجات برکت وي د دې نه ثابت شو چې دم سره جایز دي
درشن جابر رضی الله عنه روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وخت کې د دمونو نه منع وکړه نو یو کس راغی و یا رسول الله من یو دم اچو دم چې څوک لړمې وچی چې من په دم اچو خو هغه ته موږ د دمونو نه منع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ماته وخی دا کم دم دی وی وای بیا ته پیغمبر وی لا بأس ما ارى بأسا اس خبرنا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه تاسو کې چې څوک خپل یو ورور له فائدہ ورکولای شي نو ور دي کې مته کې څوک دم اچولای شي نو دم دی په واچي بل یو حدیث ته د په صحیح مسلم کې د عوف ابن مالک رضی الله عنه وكنا نرقي في الجاهليه من بد الجاهلیت په زمانه کې په دور کې دمونه چول نو بیا موږ پیغمبر ته چې کیف ترى ذلك یا کیف ترى في ذلك یا رسول الله د دمونه مبارک ته سوي وی هغه وی چې ماته وخی د تاسو به کوم دمونه چول وی وای لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك په دمونه چولو کې سباک نشتی نه به کې سحرشتي خو شرط دا دی چې شرک پکې نه شرکی الفاظ پکې نه بلکې امام ابن عبد البر رحمه الله امام نووي رحمه الله د سنور علماء اجماع نقل کړی د علماء اجماع د په دې باندې د امت علماء چې دمونه چول جایز دي خو دغه لپاره یو څو شرطونه دي شرطونه یې ساتي امام ابن حجر رحمه الله درې ذکر کړی دي یو سره بل سلورم د ذکر کوم اولنې شرط دم د پاره دا دی چې دا به د هغه اذکارونه یي چې هغه په قران او حدیث کې قران او حدیث کې لکه سړی په ځان باندې دم اچي یا بل څوک په دم اچي قرآنی آیات وای صحیح دعاګانی وای دم صحیح اذکار دی هغه وای هم صحیح دا ولنې شرط دویم دا په عربی ژبه کې یا په هغه ژبه کې چې ته په معنی باندې پوهیږي اگر که بعض محققین علما دا چې صرف په عربی ژبه کې غونه صحیح ده اوس عربی ژبه کې زموږ ډیر عجم دي چې کمزوري دي نو دعای وي په کومه ژبه کې وي پښتو کې وي د دم جایز شو جایز نشو جایز شو دا شرط صحیح دی شرط پکې راغی خو په شرط دی چې یا به عربي ژبه او یا به دسی ژبه چې ته په پوهیږي چې ته په پوهیږي لکه اوس ته دی کس خواله ورلې دمه پتا باندې چې بنګ بنګ کوي عربي ژبه نه ده او نه دسی ژبه ده چې ته په پوهیږي زه غواړم چې یو کس ماته یو دم وایي سناشنا وکړي چاته یاد دی څه دم ډېرو ته به یاد لکه زموږ په ملکونو کې د لړم دم دی د مار دم دی کدا دم ماته څوک لږ واضح وي او په زور وي ډېر مزیدار دم دی کم دی دم د مار دغه نیم وایي دا سپیکر کولاو کې د ورته رامخ کې شمس رامخ کې ها وی دا ګوري واور د مار دم تار خاندار مار اگر کو لندای مار مچای مار اجدر اگر کو بادر سربو نہیں بحکم خدا بحکم رسول خدا د کل شوا بادشاہ مسلمان سره دې څه پوښوي نه سرشت نه پیش دا کومه جبه وا په دې جبم نه پوه چې دا کومه جبه وا بل دم خدای دا ټکی چې بکیو د باز ټکی دې څه غزم پوه شوم بازو باندې په حکم سليمان عليه السلام په دې غزم پوه شوم منګ وای ته عام په دم باندې پوه شوې نه پوه دا کبه ګجرو کېدو کدا په پښتو کې پاره دغه دا کم چې وی چې ګجرو جبه دغه ګجر ولا ګجر بم نه پوي پورا بلدا دمه چولو کې دا شرط جدي سي جبه چې هغه د نور پیژني اوس سید وسره په ګجرو کې دمه چي او ته په سلاړې است پښتن په شورغه په دمه دمه چې په دمه په دې جبه کې چې دې پوي چې راته سګن بلاوي ما ته په ته ولې اته په دغه کې پروت مثال کې شرکی الفاظ وي یا کفري الفاظ وي
او زه پینې پوهېږم چې نه دی لګیا بل دم دلته خو درګوال ډېر شي ناستې دلته خو اجازې دي چاته څه دم نه دی معلوم بل نبه لپڑے زنجور لپڑے زنبور بته کې ضرور دا اوس کومه جمع په دې ته پوه شوې زه غواړم چې دا دم ته دلته وځه ټولې واوري حاجي صاحب که خفه کېږي دلته راشه د دې دم ډېر ناشنا دی دلته راشه دې سره او دې ته راشه خفه نه شي چې ټول واوري دا ډېر ناشنا دم دی دا جی دا په دې میلو کې اکثر د پړوګان لګیو کنه دا ماران به دا کوله نو هغه څه دا یو نه ماته پوس نو هغه دغه شروع مې هر څه سوي نو هغه دالدان مستم زبان مستم مقام مستم مالک اسم خدا داری دیر قسم استاد داری سورم حسین قسم پیر داری چهارم قسم پیر دستگیر داری پنجم قسم شیخ ابراهیم خلیل الله نے پیسے عزت تشہدت و شامال و بستن دی کہ ممار کالا نگی جس کے مارے گوگلشن گوگلش کر میرے سوکل کا لینا گا گوگل چلیر سوکل کا لینا لگا تور مار شامال مار لرسر مار چم چمار کم چمار بوک بار پتا مار ادا دی ډبلاري مچه دا دم مکتپاو دغه والی چې واړو وی به زلک زلزلک سلطان پیغمبر لک ډمډار مچه چوب نو دا په چوب کو مونږ به د مچانو جزاك الله یو دا دم دی چې دا اوس په کومه جبه کې دا اول دا معلومول وایي نو د دم د پاره موږ سویم شرط ذکر کوو دویم چې دا په عربی جبه کې یا په دې جبه کې چې معنی واضح او معلومه ها دریم شرط دا عقیده بساته څوک چې دمه چي او په چا چې دمه چولې کیږي چې دا دم په ذات خود چاله شفا نشي ورکولای شفا ورکون کې څوک دی هغه الله سلورم شرط سره ده زیاتی ولګو چې په دې کې به شرکی الفاظ په دې کې به حرام کارونه په دې کې به بدعات نه لکه حرام کاردا شو چې یو زنانه لاړش په یو کس پسې چې هغه دمونه چي او دا زنانه یوازې د سره ناشته په کمره کې او دې په دمه چي د حرام کار دی یا د پردی زنانه په جسم باندې لاس یې خو د حرام کار دی یا د دین یو د تجارت جوړول په دې کې په دروغ دغه دمونه راويسته چې د پلاني شي دم دی د پلاني شي دم دی د ناروا او حرام کارونه کله چې پکې دا کارونه نه نو بیا دمه چول سي دي جایز دي سو شرطونه شو سلور ځان سره یاد ساتي چې یو به د هغه اذکار باندې چې قران او حدیث نه دویم په عربی جبه کې وي یا په هغه جبه کې چې ته پوهیږي او دریم شرط دا شو چې د عقیده به چې اصل شفا ورکون کې الله دې سلورم چې د حرام او د شرک او د بدعات او د خرافات نه به پاکي نو دینه باید به ته دمه چولې شي دلته دا وی حدیث د بریده کې دادی چې دم انسان اچولې شي من عین او حمى چې سړی نظر شي او یې څه شی وچی شي مسله د نظر زمون په ملک کې ډیر خلک دي سي دي گمراه چې هغه دا وی نظر اثر نه لري او د دین منکر دي د دین منکر دا منکر دي د قران او د حدیث نه ځکه چې صحیح حدیثونه دا مسله ثابت ده چې نظر اثر کوي دا حدیث ته وګوره د بریده د حدیث ته وګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې نو پیغمبر نظر ذکر کوي یو سړی چې نظر شي نو چې نظر اثر نه کوي بیا پیغمبر ولې دا خبره ذکر کوي وې تاسو وایي چې یو سړی بل چاته وګوري او دې نظر کو نو تاسو خو شرک کو دعوی وې د توحید کوي خپل پریوته په شرک د الله نه لوي سوکس کولش نو څنګه یو سړی راولګي دې نظر کو جواب موږ دا نه دی ویلي چې دا نظر په خپل اثر کوي موږ دا وایو دا نظر اثر کوي د چا په اجازه سره د الله په اجازه سره د ډیر خلک شتي چې یو سړی وته خنیغ نیغ کتلی دي
او نه د برکت دعا غوښتلې ده نه ماشاءالله ویلي او حق قصدن عمدن خو هغه نه دی نظر شوی ولې نه نظر شوی الله نه د غوښتلې او ډیر دي چې نظر شوی نو نظر حق دی نظر سره حق دی حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی یو حدیث کې دي چې وی په دې قبرونو کې چې ډیر پراته دي د نظرونو د لاسه پراته دي نظر د لاسه سره مړ کیږي ګوره یو حدیث کې دام دي چې نظر اوخ پتیلې ترسي انسان مقبري ترسي نظر ډیر نقصانات یو سره چې تا ولیدو او د برکت دعا دی ونه کړه نو شیطان خبيث ته موقع ملاو شو هغه مخ کې شو د الله په اذن سره د اثر وکړو الله په اذن سره د بګي شرط نو نظر حق دی ثابت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې چې او دا حق دی او دا نقصان رسي د چا په اجازه سره د الله سبحانه وتعالى په اجازه سره دا نقصان رسي نو کې سړی نظر شي هغه باندې دمه چولې شي بیا دا به فائدې ذکر کما چې انسان نظر شو په دمه دمه چې نو یو طریقې ده چې ته په دغه قرآنی آیات او اذکار او دعاګانې داوي الله بوله شفا ورکړي دویم دا چې دغه کس او دسو کې یا ولم یو دغه وبه ته استعمال کې بیا پچا چې دي سي ها پچا چې دي شک چاو دې سړیو کې دي شي زنه زره کړه الته زموږ د پښتنو انسان له جاخه کته دي کې وته چې بتا می شک په دې کې سحرج نشته کله پلار ګور خپل بچي نظر کوي د خپل زوی ته وګوري ډېر مینه پیراشي دی لور ته وګوري مینه پیراشي نظر کوي نو پلار د بچو دشمن دی ها نه دي کله خزه خاون نظر کوي او خاون کله خزه نظر کوي استاد چې کله شاګرد نظر کوي شاګرد کله څوک نظر کوي استاد نظر کوي دې څه دیو بل دشمنه خو نه کوم چې من ذکر کو لازم نه ده خو دې شي کې دي چې په سره باندې ستا شک راغی لکه اوس د علامات ته باندې راښکاره شو چې نظر شوی څنګه نظر شوی یره بل ځای پلانې راغلی و ډېر صفتونه کول دا څه دشمنی نه ده انسان دغه صفتونه کړي دي او د برکت دعای نه ده غوښتلې راشه هغه ته به ووایم نو که څوک ته دا وایي چې زما په تا باندې شک دی نو په دې باندې دشمنی ورسره مه کوه هېڅ خبره نه وروره اودس وکړم دا اوبه استعمال کړه دغه شان یو ځای چې دغه دغه اثر واغستې شي لکه اوس یو سړی دی هغه ته مخامخ ته نشي ویلی دغه بله طریقه علما بیانوي زما موضوع دلته دا نه ده کنې ما ته اوس تفصیل بیانو چې ته به هغه سړی څنګه معلوموې چې دی چا نظره کړی د هغې دپاره خپل علامات انشاءالله به چې د بل وخت کې بیا بیان کړو خو اوس یو سړی د غوسه کېږي که تا ورته ووایي چې په تا مې شک نو ده سره څه وکړم د ده څه اثر پیدا کړي شي لکه دی یو ځای ته راوغوښتو یو پروګرام ته راوغوښتو او دی ورکولوي د دې موټي باندې لاس کېښو په دې باندې کپړه راښکوده بیا هغه نچوړول په اوبو کې او دغه اوبه استعمالول او سکل اگر که دا لږ ګران کار دی خو بیا هم علاج دی انشاءالله نو په دې طریقه باندې د هغه سړي نه اثر اخیستی شي چې هغه غوسه کېږي په دې باندې چې ته ورته مخامخ ووایې یو سړی د نه خفه کېږي مخامخ ورته ووایه یاره خفه نه شي خو ما ته داسې ښکاري که تاسو نه خفه کېږي نو هېڅ خبره نه اوس یو سړی دی که دې ورته ووایي کېدای شي ګزار د باندې وکړي بس داسې بس څه دي ګزار د باندې وکړي نو دغه جګړې نه ښه دی ته داسې طریقه وکړي بله خبره ده چې کله یو شی ویني او مینه دې په ډېره راشي یا په تعجب کې دې واچي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د برکت دعا به غواړي بارک الله الله دې بیا پښتو کې ووایه الله دې پکې برکت واچي ما شاء الله تبارک الله تبارک الله نه الله دې پکې برکت واچي زمونږ د ډېرو پښتنو باندې نیغې سترګې هلکه ماشاء الله زما نظر نه لګي دغه شی هلکه ووایه ماشاء الله تبارک الله زما نظر نه لګي قصدا عمدا د برکت دعا بنک که تسپینی کپڑے واچ او په دې بازار کې تیریږي دی به دیشي به تا پسې سر دیشي درواړي که بخکولي ګاډي کې ناس دا سر به دیشي راواړي خو دې ته خوار دي زوی ته وګوره پرون وي ډوډۍ نه نن دی په جیب کې ناست که کور دی جوړ کو دنګ او غټ د هر یو برازیل انداره به کوي
د غلا په مال به جوړ شوی نو زګي د سره خپل سنو او دسی د زمونږ د خلکو حقیقت ته وره خدا ټکه نه وي چې الله دې به برکت واچي دا عادت په عربو کې ډېر مزیدار دی دومره مالدار سره به تیر شي چې کروڑپتی لکپتی وي او د دې پیس پروا نه او کته وته وي چې دې مالدار دی نو په جواب کوي الله دې ولا خډیر ورکی وي او کته وته وي چې غریب دی نو الله دې په حال باندې رحم وکړي ټول حالاتو کې دعا وخت زمونږه کدی وته وي چې غریب دی وړه اسی ځان غریب کړه د سره چې کمال لوي یا نه خبر کدی وته وي دا مالدار وي زی په نهر پرونه پوری سنو نن دی مالدار نو په یو حال کې ته دعا نه کوي دا زمونږ د قوم او زمونږ د پښتنو د غلطی ده چې ځان لري کول پکار دي په دې باندې ودا حدیث ودرو چې سعید ابن جبیر ته پوښتنه کو د حسین نه چې دا کم حدیث ته غوي حدیث ته شعبی ویلې دي وی شعبی کم حدیث ویلې وی شعبی د بریده نه ویلې بریده دا حدیث ویلې نو بیا وته سعید ابن جبیر چې دا خو د خکار کړی دی چې یو سړی عملو کې باغ خبره چې کوم اوریدلی او په د قضیه ودرېږي منګم په دې ودرېږو روان درس کې متدا زیادی کنه بیات څنګه روان درس کې بیا د تفصیل اول نه شروع کوم کم چې وسوش چې تاسو ته یادی چې دوی دا مجلس او په دې کې دا حدیث بیان شو مخې ته به سعید ابن جبیر خپل خبره کوي هغه بل حدیث بیانې چې هغه حدیث نه مده ثابتې چې څوک توحید د زړه د کومې نه ومني او د اخلاص سره ومني نو دې به جنت ته داخليږي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د قران او د حدیث زده کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين